حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي وینادي مناد بیا نو دته فرشته اوازونه کوي یا باغی الخیر ای د جنت او د خیر او د خدای د رضا غوښتونکي اقبل راسه دعدي دا میاشته ار شپه دا فرشتې دا نارې وي یا باغی الخیر اقبل ای د خیر غوښتونکي راسه کنه و یا باغی الشر اقصر ای شریره ای ټول کال شر کول والا د شر غوښتلو والا فسق او فساد خپرولو والا اقصر بند که دا میاشت د فسق او فساد ده دا میاشت د شرو نه ده دا میاشت د مسلمانانو د زهیر کېدو نه ده بند که دا ټول شان دې بند که لہذا دا یو ډېر مهمه میاشت ده که نه دې میاشت کې څه کول پکار دي کوم عبادات دي موږ خو د دې میاشت فضیلت راورېدلی دي د میاشتې په باره کې مې هر څه اورېدلی دي لیکن څه کول پکار دي په دې میاشت کې په دې میاشت کې اول مهم شی چې کوم دی روژه نیول روژه نیول کما حقه روژه نیول داسې روژه نه چې یوازې د خوله باندې خوراک نه کوي او یوازې په خوله باندې څښاک نه کوي او د کوروالي څخه لرې د خپل بیبي څخه لرې یوازې دا روژه نه بلکې د سترګو به دې روژه وي د غوږ به دې روژه وي د پزې به دې روژه وي او د خولې به دې روژه وي د ژبې به دې روژه وي د لاس به دې روژه وي د پښې به دې روژه وي دا ټوله روژه به نیسي بیا به ستا روژه الله قبلوي په غوږو به سروز نه اورې په سترګو باندې به بدنظري نه کوې فلمونه او ویډیو به نه ګورې په پزه باندې به حرام نه بوي په خوله به د چا بهتان غیبت نمیمه چغلخوري د چا غیبت د چا شیطانت دا به ټول نه کوې په روژه کې خوله به دې بند وي یوازې به د خولې څخه د الله نوم راوځي درودونه به راوځي د قرآن تلاوت به راوځي او ذکر اذکار به دې د خولې راوځي نور به ټول بند او د لاس به دې روژه وي په دې مسلمان په دا لاس به مسلمان ته تکلیف نه ورکوې د مسلمان مال به نه اخې او د مسلمان د مال سره به دوکه نه کوې او حرام ځای ته به په پښو باندې نه ځې د پښو به دې هم روژه وي دا ټوله به دې روژه وي یوازې دا نور چې هر څه کول کم په روژه کې درواغ ویل کم په روژه کې غیبتونه کول کم یې فسق کوئ کم یې درواغ ویل کم یې په موبایل باندې پابجي ګیم کوئ او کم یې مسلمان ته تکلیف رسوئ کم یې مسلمان ته دوکه ورکول کمی پیسې په دوکه او په حرام باندې لاسته راوړلې نور دې زما روژه وي الله تبارک وتعالی د روژې هېڅ حاجت نه لري حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي هغه وایي الله جل جلاله هغه کس روژې لري هېڅ حاجت نه لري چې یوازې خپله خوله د خوراک او د څښاک څخه بنده کړي نور هېڅ نه پرېږدي دې روژې ته فلیس لله حاجه الله تبارک وتعالی ته هېڅ حاجت نشته هغه وایي دا دې هم زه ضرورت نه ورته لرم دا دې هم پرېږده دا خوراک او څښاک دې هم شروع نو لہذا اول د وارې په روژه کې څه شی مهم دی په روژه کې مهم شی روژه کما حقه نیول دی کما حقه روژه نیول